چې دا لار ده خو زه غلط شوم ته وایې که چېرې مې ورته وکړم یار هلو چېرته یې یار زه خو راغلی یم دې روډ کې ولاړ یم ها ما همدقه لار ده را کچه روډ چې راغلی یم په دقه سیده لار باندې راځه ښه به دې روډ درشم مخکې بس درم السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیر راورسېدی جي جی راورسېدی راځئ مننه شکریه ډېره موده پسې را پېښه وکړه چېرته غیب یاست یار بس یاره داسې لاکډاون دی څه دغه دی که نه د دې د وجې بس پراتي والله څه کاروبار دا خو نشته دی او کالج هم چوټیانې دي بس دغسې بس کور پراتي و نو څه نشته دی یاره عمرانه بچې صبر وکړه مېلمانه دي زه درځم حاجي ته کور ته ځه ما سره مېلمانه دي زه درځم ټیک شه بچې دا کاکاجي څوک و تاسو ډېرې بدې نارې وکړلې مړه پرېږدې سړیه خو زمونږ د ډېرې نوکر دی موږ له بس درته کار مار کوي درته چیلې میلې سره ولې درته ګډې مړې سره ولې سړیه پرېږده دغه نه پېښ نګاره د اوسنۍ زمانې دا بچي دي کم وخت دی بعد بګلو رب العالمین خیر دی برابر تاسو ښه یو خان صاحب ولې نن داسې خفه روان یې او خفه ګرځې ته خو یو درې څلور ورځې مخکې تللی وم باجوړ ته ملګري خواله نو ملګري سره مې ناست وم نو پلار یې پرې اواز وکړو نو الټی یې ومرټو داسې ګډې وډې بیا چې ما دغه نه تپوس وکړو ما چې دا څوک دی نو هغه راته به جواب کې وویل چې دا خو زموږ نوکر دی نو والله ډېرې خفه کړلم په دې باندې ډېر مې د طبیعت خراب دی درې څلور ورځو نه